د قرآن کریم د ترجمې یو دیرشم درس سورة البقره یوسل او څوارلسم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ومن او څوک دی ازلمو ډیر ظالم ممن د هغه چانه منع چې بندوي مساجد الله مسجدونه د الله تعالی ان د دینه چې یذکر یاد کړی شي فیها په هغوی کې اسمه نوم د الله تعالی وسعا او کوشش کوي فی خرابها په خرابولو د هغې مسجدونو کې، یعنی توحید پکې نه پرېږدي او شرک او بدعت پکې کوي. اولئک دغه کسان ما کان ندی مناسب ندی لایق لهم دویتا، یعنی دغه کسان یا دغه خلق د دې وړ ندی، د دې حق نه لري ان چې یدخلوها ننوزی دغو مسجدونو ته الا مگر خائفین ویریدون کی، لهم دویتا فی الدنیا په دنیا کی خزیون ذلت دے، خواری دا رسوائی دا، ولهم او دویتا فی الآخرتی پا آخرت کی عذاب عذاب دے عظیم دیر لوی. وللہ او خاص اللہ تعالی لردی المشرق مشرق والمغرب او مغرب، یعنی مشرق او مغرب ټول د الله تعالی دی. فاینما نو هر طرف تا تولو چې تاسو مخ ګرځوئ فثم نو هلتا وجه الله د الله تعالی مخ دی. ان الله بشک الله تعالی واسع د ډیرې پراختیا خاوند دی، یعنی ټولې خواوې د الله تعالی دی، هرې خواته چې مخ کړي الله تعالی هملته دی. الله تعالی نه محدود دی او نه مکان ته احتیاج دی. علیم خپو دی. وقالو او دوی ویل، یعنی یهودیانو نصاراو او مشرکانو، اتخذا چی نیولی دی الله الله تعالی ولدن اولاد، یعنی الله تعالی خپل ځان ته اولاد نیولی دی.
عیسایانو ویلي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، وسې هم وایي. یهودانو ویلي چې عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی، او مشرکانو ویلي چې ملائکې د الله تعالی لورګانې دي، مګر داسې نه ده. سبحانه پاک دی هغه جل جلاله د داسې خبرو نه چې اولاد لري، بلکې له هغه جل جلاله ته ما هغه چې فی السماوات په اسمانونو والارض او په ځمکه کې دي، کلن ټول، له هغه جل جلاله ته قانتون فرمان بردار دي. بدیعو پرته د نمونې څخه د عدم او هیڅ نه، بدیعو پیدا کوونکی دی السماوات د اسمانونو، والارض او ځمکې، یعنی د ټولو کائناتو. واذا او هر کله چې قضا اراده وفرمایي امرن د یو کار د کولو، فانما نو بشکا یقولو هغه جل جلاله وایي له هغې کار ته کن چې وشه، فیکن نو هغه کار کیږي. دا د هغو ملحدینو، ساینسدانانو او فیلسوفانو د پاره جواب دی چې دوی یوازې په ساینس یقین کوي او د هر سوال جواب صرف د ساینس څخه غواړي. ساینس تر اوسه پورې د دې ځای پورې رسیدلی دی چې کائنات د همیشه څخه موجود نه دي، بلکې یو وخت په داسې یو حالت کې پیدا شوي دي چې هیڅ شی هم موجود نه و، یعنی د عدم یا هیڅ نه پیدا شوي دي. خو په دې نه پوهیږي چې د عدم یا هیڅ نه څنګه پیدا شوي دي. د ملحدینو ساینسدانانو د پاره دا هغه سوال دی چې د حلولو څخه یې عاجز او ناامید دي، ځکه چې ساینسي قوانین خو د دې ځای نه وړاندې نور کار نه کوي. ساینس خپله عاجزي منلې ده او په دې باره کې هیڅ نه وایي، چپ دی، خاموش دی. خو په دې باره کې چې څومره خبرې دي دا د ساینس نه دي، هغه د ساینسدانانو خپلې شخصي خبرې او نظریې دي، او ساینس نه دی بلکې د ساینسي قوانینو په خلاف خبرې او نظریې دي چې ساینسي قوانین ښه په کلکه سره ردوي او غلطي ورته وایي. نو په دې آیات مبارک کې قرآن کریم د همدې سوال جواب فرمایي چې کائنات د عدم او هیڅ نه څنګه پیدا شوي دي. فرمایي چې کائنات د الله تعالی د کن د لفظ په واسطه د عدم او هیڅ څخه پیدا شوي دي. وقال او وایي الذین
هاغه کسان لا یعلمون چې دوی نه پوهیږي لولا یکلمونا ولی خبرې نه کوي زمونږ سره الله تعالی لولا یکلمونا چې ولی خبرې نه کوي زمونږ سره الله تعالی په خپله او تأتینا یا ولی نرازی مونږ ته آیتون یو نخه یعنی یا دی الله تعالی په خپله مونږ ته ووایي او یا دی داسې یو نخه یعنی معجزه مونږ ته راولیږي چې د هغې په لیدلو سره مونږ په قرآن کریم او نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو کذالک همدارنګه قال ویلی الذین آغو خلقو من قبلهم چې د دوی نه مخکې وو یعنی چې د دوی نه پخوا تیر شوي وو مثل پشان قولهم د ویناو یا خبرو د دوی یعنی امداشان خبرې اغوی پخوانیو خلکو هم کولی تشابهت یو شاندی قلوبهم زړونه د دوی قد بشکا بیان کړي دي مونږ الآیات نخي لقوم هاغو خلقو ته یوقنون چې دوی یقین کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين